السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زیم دلاور خان او تاسو یو چیرته راغلی یم. تاسو به تاسو ته پته نه لګي ځکه ویډیو به ډېره لیټ شي. راغلی یم سره ما ته پټان مووي راغلی دی او پټان نوم یې دی یم پښتون. نو دا خو کتل غواړي نو اوس راغلم ټیکټ مې راواغېستو خو ټیکټ ته لا ټایم شته دی تقریبا داسې 30 منټ ورته شته دی 30 منټه. نو 10 منټو پورې چې دی هلته په انتظار ورته ناست یو او ګورم بیا چې څنګه دی او تاسو ته به چې دی وروسته بیا ریویو هم درکړم چې مطلب څنګه و ښه و نه و د هغې باره کې به تاسو ته بیا سټوري بیان کړم. دا تاسو کتلی شئ بهر چې دی ډېر ښایسته باران دی بهر باران دی. دلاور خان چې دلته ناست دی خلک اکسایټډ دي چې کتو ته. نو زه هم راغلم ټیکټ مې راواغېستو دغه دی پوسټر خو یې ښه غټ لګولی دی او شاهرخ خان خو هسې په ټولو باندې ګران دی. نو اوس ټیکټ مې راواغېستلو خو لا شته دی 30 منټ پاتې شته دی. پاپکورن وغیره به ورته راوړو لږ ډرینک به ورته راوړو ځکه چې هغه په فلم کې نه نو بیا خوند نه کوي. پاپکورن مو سره واغېست ځکه دا چې ورسره نه بیا خوند نه کوي دا به ختمی سو. ها نو پټان مووي د خیره سره وکتله ډېره زبردسته وه ډېر زیات سوری واچولو ډېر په انتهایي خرچه پې کړې وه. ښه خرچه پې دومره کړې ده چې زما اوس غوږونه بند دي لکه دلته سینما کې چې دی ډېر زیات شوري اواز داسې چې بالکل تپوس یې مه کوئ. نو که چا نه کتلی ویې ګورئ ځکه چې پټان کم د ریاکشن او کم دغه و هغه یې پکې شو کړی خو به دغه یو کار پکې دی هغه ورته زه د مال نه بار ویم بس اوس روان یم ځم نو راځئ ما سره اوسئ. بهر چې دی باران هم شوی دی ډېر تیز باران شوی او زه چې راتلم هم باران و. دا کار یې ښه دی بس اټومیټک دروازې دي په مزیدار بس خپله چې دی کولو شي میوزیک سیسټم هر څه پکې دي. रेस्टोरेंट टीम ډېر ښایسته रेस्टोरेंट دی. دا موږ سره نږدې دی موږ هسې بیسه چې دی دیره سټي سینټر ته هر وخت کې روان یو هغې نه خو یې الغریر ښایسته جوړ کړی دی دومره خرچه پې کړې ده. بس مونږ هم چې دی راووتلو الغریر مال دی ته وایي مونږ سره ډېر زیات نږدې دی بس یوازې راغلی وم فلم مې وکتلو پټان مووي ښایسته فلم و. اوس زه تاسو ته کیسه کوم چې څه وپکې اوس هم چې دی لږ لږ باران دی او دا موسم یې تاسو ته مخکې نو ویډیو کې ما ویلي دي دا اوس چې څنګه ماحول دی په دوبۍ کې دغه شان چې دی نور کلونو کې نه وي نور کله هم جمع دلته راځي خو داسې چې دی یخني نه وي دا اوس چې کومه یخني ده دلته نو ما ته پته پاکستان کې به دې هم څه وایي چې دلته داسې حال دی. خبره مې د پټان مووي کوله او هماغه زوړ ملا او زړې تراویح دي هغه هماغه پاکستان یې پکې چې دی وشي دهشتګر راوستی دی د پاکستان آرمي خو بس څه پکې میشن مجنو هغې کې هم چې دی دغه شانتي صاحب و هغې کې هم دغه هماغه دې سره نور کیسې نه بس پاکستان غریب چې دی هغه پکې را یاد کړي نو دې سره کیسې نورې نه
چې کله هم ګورې بس دی پکې همدا کیسې پاکستان پکې بس پاکستان غریب خپله چې دی په ښکته روان دی دی په فلمونو کې نور هم هغه چې دی خلکو ته شو کوي نو دا کار یې غلط دی نور باقي فلم خو کومه خرچه چې پې کړې او دا پټان نوم چې دا زموږ دپاره ډېر د فخر خبره وه پټان نوم یې پکې چې دی د فلم لیکلی او زما پکې خپله ډایلاګ ډېر زیات خوښ شو وہی پارٹی جب پٹھان کے گھر میں کرو گے تو مہمان نوازی کے لیے پٹھان تو آئے گا نا اور ساتھ میں پٹاخے بھی لائے گا دا کار ډېر ښه ډېر زبردست پوه شو ډېر ښایسته ډایلاګ چې ویلي دي په دې کې بیا سلمان خان هم راغو او زما خپله سلمان خان شاهرخ خان او دغه جوان ابراهیم دا چې دی بیسټ اکټران دي پوه شوم او خبر شوی یم چې جوان ابراهیم چې دی هغه د افغانستان سره تعلق ساتي او شاهرخ چې دی هغه پېښور سره تعلق ساتي سلمان خان هم چې د پاکستان دی نو ټول چې دي ښه دي چې پښتون نوم ورسره ټچ وي که نه هغسې بس کامیاب دی هغه چې که هر ځای کې او پښتانه سپورټ کوي هم اوس چې دی ټایم څه ټایم دی تقریبا چې دی 10 بجې شوې پاکستان کې به اوس 11 باران شوی دی سړکونو ته هم خیال دی سړک چې دی ټول لوند دی